ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره بیا صحابي مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زه د سفر اراده لرم ما ته څه نصیحت وکړه دی ورته اول د خدای نه ویرېږه داسې نه چې دلته د خلکو د وړاندې د پلارو د قریبو د استازو د شیخو د هغو د وړاندې سوپي کېږي او چې باندې اوځې خپل څوک نه ویني بیا په ګناه ولګیا کېږي نه د خدای نه ډارېږه الله خو په هر ځای کې د تا سره په علم او د قدرت په لحاظ باندې موجود ده د هغه نه خو نشي پټېدی او هر جګ ځای ته چې خیجه خو د پښو سفرونه وو یا د اوښانو سفرونه وو نو تکبیر ویایه هر جګ ځای ته چې خیجه تکبیر ویایه د صحابه کرامو معمول دا و چې سفر کې به تله چې کوز به کوزېده غونډۍ نه به کوز ورته لیار شروع شوه دی به بیا سبحان الله ویلې چې پورته به خطه بیا به الله اکبر ویلې ولې ما درته ویلې چې د سړي به په یوه ان کې الله نه ویرېږي اصل خو پیدا د داس دپاره چې دا ذکر به په هر حال کې کو چې سړی پورته خیجي دا پورتوالی کې یو څه لویي ده د انسان په ذهن کې د غره لویي راځي دا څومره جګ غر ده غټ غر ده دستي به د الله لویي بیانوي دا د جګوالي سره الله اکبر مناسب ده ځکه وایي چې پورته خیجي د دغه غره غټوالی په ذهن کې درځي چې دا اوس څومره غټ غر ده څومره جګ ده نو دستي به الله اکبر الله ډېر لوی ده چې کوز لور ته کوزیږي دا ټیټوالی نقصان ده دا ټیټوالی د عیب ده دا نقصان ده دستي به د الله تقدیس بیانوي الله د هر عیب نه پاک ده ګورې زه څومره جګ ځای ته ختلی یم اوس بېرته نزول شروع شو انسان ده د کنکیتوب نه سوکه غټیږي د ځوانۍ حال او 40 کلنۍ پورې قوت ته روان ده د یغ نه یغ طرف ته بېرته نزول شروع کېږي بیا نه سترګې کار کوي نه غوږونه کار کوي نه اندامونه کار کوي بېرته دغه احوال بدلیدن را بدلیدن دا په مخلوقاتو راځي الله د هر عیب نه پاک ده په هغه کې بېرته تنزل او تنقیص نه راځي بیا به هلته سبحان الله ویې نو په پورته ځای چې خیجي الله اکبر به ویې چې کله سړی مسافر روان شو دا خو یې نصیحت ورته وکړه د شانه یې دعا هم پسې ورته وکړه صحابي راغی پوښتنې خدای پاماني ته چې ما ته څه نصیحت وکړه ده ورته ویلې تقوا او په ذکر نه به نه غافله کېږي تکبیر به ویایې چې روان شو د شانې دعا پسې وکړه اللهم اطوي له البعد وهون علیه السفر خدایه ته دغه اوږدوالی د لارې ورته رالنډ کې موږ تاسې د اولیاو په متعلق کې څو وارې داسې ویلې طوی زمان طوی المکان حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په عادي تګ روان و صحابه به تیز ورسره تله دی به په عادي تګ روان و ولې هلته هم د ده په حلیې مبارکه کې شمایل شریف کې چې موږ ویلې ګواکې لکه د همدکه چې ورته رانغښتل کېږي دا هغه خو به م چېرې کله لیدلي دا پاډې د ایرپورټو کې پاډه هلته سامان پې ایښی پاډه خپله را روانوي دا ټک کوي دا درته را روانوي ته په ځای ولاړې هغه پاډه درته را روانوي د حرمین شریفینو کې چې دغه زینې دي چې کوز ورپاس کوزیږي خپله دا زینه درته را روانوي نو دا اته هغه چت هغه پاس چت ته د هغه ځای ته چې زینې باندې ته په خپله خیجې مثلا په 10 قدمه به خیجې خو هغه په خپله درته راځي دلته په خپله دلته درته راځي دغه اولیاو د خدای ته دا مکان کله داسې لکه راټولېږي چې نو چې راټول شو مثلا دغه دلته یې پښه کېښوه بل سړی به په 15 قدمه هلته رسېږي دلته ده ته هغه مځکه راغله دا 2 قدم باندې ورسېده نو خدایه داسې مځکه ورته رالنډه کې اطویلن البعد اطویله البعد خدایه دا اوږدوالی ورته رالنډ کې سفر اسانه کې په کم وخت کې ورسې او سفر ورته اسانه وګرځې